موږ د شاه بندګان یو. د الله پاک زموږ دین نوم څه دی؟ سلام. مسلمانان د چپه امت دي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اولین پیغمبر څوک و؟ حضرت آدم علیه السلام. آخرین پیغمبر څوک دی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. کعبه شریفه غلاف کوم رنگ دی؟ تور رنگ. د اسلام څو ارکان دي؟ 5. روژه د اسلام څو رکن دی؟ 3. یو کال کې څومره روژې فرض دي؟ 10 روژې. د روژې وروسته کوم اختر راځي؟ ورکې اختر یا عید الفطر. لیلة القدر په کومې میاشت کې راځي؟ روژې میاشت کې قرآن کریم څو پارې دي؟ 10 پارې. Thank you. Subscribe for more videos.